دې سره د طالبانو اړیکې لا نه دي پرې شوي؟ خوشحاله وسیله تاسې مننه. تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تاسې دا عبارت اصلاح کم. اسلامي امارت د امریکایانو سره چې کوم تړون کړی ده په هغې تړون کې د اړیکو یادونه نه ده شوې. په هغه تړون کې داسې ویل شوي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ چا په ضد نه کارول کیږي. هغه خلک چې هغه د نورو هیوادونو لپاره ګواښ دی، د سیمې هیوادونو لپاره یا امریکا او د امریکا متحالفینو د ګواښ پېښوي، اسلامي امارت په افغانستان کې ځای نه ورکوي. داسې ویل شوي دي. اسلامي امارت د سیمې هیوادونو سره او د امریکا سره د امریکا د متحالفینو سره تړون لري. اسلامي امارت تر اوسه پورې خپل ژمنو ته وفادار پاتې شوی ده. د اسلامي امارت د حاکمیت لاندې ساحې چې الحمدلله اوس په افغانستان باندې بشپړ حاکمیت لري، د کوم هیواد په ضد نه دي کارول شوي او خپل ژمنو ته به وفادار پاتې کیږي. سمه ده. ښه، نو تاسو خوشو چې راته موضح کړه، ستاسو له خبرو ښکاري چې ستاسو اړیکې اوس هم له القاعدې ډلې سره لکه چې شته دی او که نه؟ تاسو څه وایاست، هو که نه؟ نه، یعنی د اړیکو بحث اصلا مطرح نه دی. اړیکې د هر چا خپل حق دی. اړیکې اصلا اړتیا دلته نشته. د اړیکو بحث باید چې مطرح شي. امریکایانو سره د اسلامي امارت تړون په دې ډول دی چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. دلته یو د القاعدې د شتون بحث ده یا د القاعدې سره د اړیکو بحث ده. القاعده په افغانستان کې شتون نه لري، افغانستان ته دوی اړتیا نه لري. د اسلامي امارت باندې چې کله امریکایي اشغالګرو په افغانستان باندې یرغل وکولو، نو القاعده یا د القاعدې اړوند چې څومره خلک وو هغه ټول د دې ځای نه لاړل. د عرب پسرلي په وخت کې دوی د افغانستان نه ووتل او افغانستان دوی پرېښو. په افغانستان کې دوی شتون نه لري، افغانستان ته دوی اړتیا نه لري. اصلا دغه خلک شتون نه درلودل په دې معنا نه دي چې تاسو اړیکې ورسره نه لرئ. نو بیا ولې سعودي غوندې هیواد قانع نه دی؟ هغوی ولې تاسو نشئ قانع کولی؟ ګورئ، د سعودي پالیسي هغه جلا بحث ده. سعودي چې څه وایي هغه په دوی پورې اړه لري. ولې اسلامي امارت ټول د سیمې هیوادونه، ګاونډي هیوادونه، د سیمې هیوادونه، په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونه هغوی سره ښې اړیکې غواړي او هڅه یې دا ده چې هغه هیوادونو ته قناعت ورکړي او د دوی اندېښنې رفع کړي چې په افغانستان کې هیڅ داسې څوک شتون نه لري چې هغه د سیمې د کوم هیواد لپاره، د ګاونډیو لپاره یا د کوم بل هیواد لپاره د خطر وي یا د خاورې نه چاته خطر پیښ کړی شي. داسې کوم څه شتون نه لري او اسلامي امارت خپلو تعهداتو ته، خپلو ژمنو ته وفادار دی. د نړیوالو له لورې ستاسو په رسمیت پیژندل تاسو ته یوه ډېره مهمه خبره ده. سعودي وایي ځکه تاسې په رسمیت نه پیژني چې له القاعده سره تاسې اړیکې پالئ. آیا دا درته مهمه نه ده چې د سعودي غوندې هیواد مو په رسمیت وپیژني؟ د سعودي په اړه ګورئ، دغه مسله ډېره حده تر بهرنیو چارو وزارت پورې اړه لري. هغوی په دې اړه ځواب وایي. یو عمومي پالیسي ده هغه دا ده چې اسلامي امارت هڅه کوي چې د ټولو هیوادونو سره، د سیمې د هیوادونو سره، په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، د دوی اندېښنې پام کې ولري او هغه څه چې دوی ترې اندېښنه لري دوی د اندېښنو د رفع کولو لپاره اسلامي امارت مذاکرات وکوي د دوی سره. د افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کیږي. هغه څوک چې د سیمې د هیوادونو لپاره دوی د ځان لپاره ګواښ بولي، اسلامي امارت هغوی ته ځای نه ورکوي او نه دلته داسې څوک شتون لري چې هغه د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ پیښ کړل شي. او دغه پوښتنه له تاسو سره ښایي تړاو ولري. ترکي، الفیصل او ډېر نور وایي چې طالبان خبرې یو څه او په عمل کې بل څه کوي. په دې وروستیو کې په خواله رسنیو کې افغانانو ویل چې طالبانو پخواني ځانمرګي یا د هغوی کورنۍ ستایلي دي په یو هوټل کې په ډېرو شاندارو مراسمو کې. عام خلک یې هم همدغه ځانمرګي چې تاسو یې ستایلي دي هغوی عام خلک هم وژلي دي. فکر کوئ ستاسو د ژمنو او عمل ترمنځ یو څه توپیر شته؟ نو د موږ چې هغه عملي کېږي چې موږ نشو کولی د هغې په اړه ژمنه نه کوو. موږ څه په اړه ژمنې کړي دي هغه مو عملي کړي دي، هغې ته متعهد یو.
اسلامي امارت په صفوفو کې د استشهادي کنډکونو د استشهادي مجاهدینو قربانۍ چې دي هغه بې مثاله دي. اسلامي امارت د هغوی د احسان پوروړی ده، د هغې د کورنیو د احسان پوروړی ده. دغه خلک چې دا د موږ د ازادۍ اتلان دي، د خپلواکۍ اتلان دي. دا په دې معنا نه ده چې موږ ته خپلو تعهدات ته خپلو دښمنو ته وفادار نه یو، دا معنا نه ورکوي. او اوس هم د اسلامي امارت استشهادي کنډکونه چې دي هغه اوس هم د ځانګړو ځواکونو د خاصو قطاعاتو په صفت د هیواد امنیت ساتي. ځکه یوازې استشهاد نه ده ورزده شوی چې هغه به هر وخت استشهاد کوي، هغوی ته نظامي روزنه ورزده شوې ده، هغوی ته فکري روزنه ورزده شوې ده. نو دا د دوی لپاره مهم دي. د هر هیواد مننه. خو صاحب یو شی باید یادونه وکړو چې تاسو ورته فدایي وایاست او یا ستاسو د هدف په لاره کې قربانیان وایاست، خو ډېر نور افغانان دي چې هغوی وایي چې زموږ کورنۍ یې وژلي، زموږ خپلوان یې وژلي دي. خیر دا د بلې ورځې بحث دی. کور مو ودان ژوندی اوسئ. قاري سعید خوستی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت